د زړه د ننه مې ناڅاپه یو ارمان مړ شي، ډېر دردېدلی دی اخر به له خفګان مړ شي. ژوند نو بیا څه معنا کول یې څه او خوند یې څه، ژوند نو بیا څه معنا کول یې څه او خوند یې څه، چې زه ژوندی یم مخلوق او جانان مړ شي. او کافر مړ شوی وي ماتم ورسره موږ اعلان کړو، کافر مړ شوی وي ماتم ورسره موږ اعلان کړو، مګر بیا وخاندو خوشحال شو چې افغان مړ شي. او پاچا سخت خفه کېږم په قسم مخلوقه زړه مې چوي، سخت خفه کېږم په قسم مخلوقه زړه مې چوي، که څومره بد هم وي خو مګر چې انسان مړ شي. ډېر ښه، ډېر زبردست دی. او له هتکړیو ډک مجرم د مینې خوار او څاره، د هتکړیو پاچا له هتکړیو ډک مجرم د مینې خوار او څاره، شهید دی ومنه چې هر څوک په زندان مړ شي. ډېر زبردست دی. ډېر ښه، مننه پاچا صاحب، ډېر زبردست دی. نور درڅخه اورم. مرګ به احسان وکړي او ما به له دردونو خلاص کړي، مرګ به احسان وکړي او ما به له دردونو خلاص کړي، د خدای ظالمه خو ارمان مې په ایمان وکړي، او ته که زما په شان په یو برباد ماښام واوړې. دا غزل دی پاچا صاحب الماس خاموش ته ډالۍ دي. ته که زما په شان په یو برباد ماښام واوړې، ومنه چیغې او نارې به تر اسمان وکړي. او له تهجد پاچا له تهجد وروسته ځان ته سوال د مرګ بې څه نه دی، له تهجد وروسته ځان ته سوال د مرګ بې څه نه دی، ښه خدایه څومره نارواوې مې جانان وکړي. او زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم، زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم، مګر تا ټولې مخیښې څومره آسان وکړې. ډېر زبردست دی. دا بیا اورم. قربان پاچا صاحب زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم، مګر تا ټولې مخیښې څومره آسان وکړې. او څاره نه کېده د ژوند تر پایه خپل مې نه کړې، او څاره نه کېده د ژوند تر پایه خپل مې نه کړې، ګنې د ټولې دنیا سختې مې په ځان وکړې. بېشکه ډېر ښه، ډېر زبردست دی. پاچا صاحب یو نظم به درته ووایم. ارشاد. وایي زه د دغې حادثې په تمه ناست یم، زه د دغې حادثې په تمه ناست یم، چې روغتون کې د عاجلو تاک په مخ کې ټول یاران مې منتظر وي، چیغې چیغې وي ژړا وي، غم شریکه څو یاران مې ناست وي سر په زنګون غلي ما سره، چې ول په څنګ کې ها وختونه را په یاد کړي، د خوښۍ یاران مې هم وي دوی هم ژاړي په دروغو، مګر خپلو جوړو زړو کې ګوډې ماتې کړي خوشحال شي. یو ناڅاپه یو څه وشي د عاجلو تاک ور خلاص شي، ډاکټران هم را بهر شي، څو ساړه اسویلي وکړي او بیا دا کیسه تکرار کړي. مونږه خپله هڅه وکړه مګر دا د خدای رضا وه، او څار سترګې کړلې پټې له فاني نړۍ نه لاړه، نور په دې دنیا کې نشته جنتونه یې نصیب شه تاسو څو خوږو ملګرو، او د مړ او څار خپلوانو کورنۍ ته یې له خدایه مونږه صبر جمیل غواړو، مونږه صبر جمیل غواړو.